بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. ژوند او چارې به مو په خیر وي. نن د انګریزي ژبې د زده کړې په لړۍ کې تاسو ته پر څلویښتم درس باندې هغه مهم نقطه چې د parts of speech یا د کلام د اجزاو څخه چې types of adverbs یا د قیدونو ډولونه مو راپیل کړي وو غږیږو. هیله ده چې همدا درس تر پایه پورې راسره وګورئ او که چیرې ستونزه ولرئ مشکل ولرئ هغه په یوټیوب چینل کې چې همدغه ویډیو تاسو ته پورته کیږي تاسو یې وینئ هملته کامنټ پلیس کې ولیکئ. زه به انشاءالله تاسو ته رسیدګي وکړم او ستاسو پوښتنې او ستونزې مشکلات وړاندیزونه چې وي همالته به یې درته ځوابوم. راځو د درس پر لور باندې. نن پر دې درس کښې تاسو ته پر adverbs of number یا د شمیر پر قیدونو باندې غږیږو چې د شمیر قیدونه څه ډول دي، څنګه کولی شو چې استفاده یې کړو. تاسو یې د مثالونه نمونې ځان سره ښه یادې کړئ. راځو د درس پر لور باندې. Numeral adverbs or adverbs of numbers are used to show د شمیر قیدونه څرګندوي یا واضح کوي how often an action happened چې څومره اکثره وخت یو عمل پیښیږي یا یو عمل ترسره کیږي ان د عمل شمیر مشترک شي. مثال once معنا یو ځلی. I have met him once in a meeting. I have met him once in a meeting. ما یو ځلی د ده سره په یوې غونډه کې کتلی دي یا ملاقات کړی دی. یو ځلی دلته شمیر زموږ د عملونو یا د کارونو یا د فعالیتونو څخه وښودی یعنی یو ځلی. Twice معنا دوه ځلی. He has gone to Helmand twice. He has gone to Helmand twice. دی هلمند ته دوه ځلې تللی دی. دی هلمند ته دوه ځلې تللی دی یعنی د ده تګ دوه ځلې صورت نیولی دی. 3 times درې ځلې. She broke her leg 3 times. She broke her leg 3 times. د درې ځلې خپل لنګی مات کړی دی یا یې پښه ماته کړې ده. همدغه چې دی adverbs of number دی یا د شمیر قیدونه دي چې once په یو ځلې، twice په دوه ځلې او 3 times په درې ځلې یعنی په دې کې یې وښودی. دا موږ تاسو کولی شو چې په خپلو جملو کې ډېر ښه استفاده کړو. اوس راځو. Numeral adverbs are divided into 2 parts. دغه د شمیر قیدونه چې دي د خپله په ځان کې پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي. Definite numeral adverbs معلوم شمیر وړ قیدونه. Indefinite numeral adverbs نامعلوم شمیر وړ قیدونه یا هغه قیدونه چې د شمیر وړ وي هغه ته definite numeral adverbs ویل کیږي او یا هغه قیدونه چې د شمیر وړ نه وي هغه ته indefinite numeral adverbs ویل کیږي. Definite numeral adverbs معلوم شمیر وړ قیدونه یا د معلوم شمیر قیدونه دي. These adverbs show exact number. دا قیدونه چې دي کټ مټ یا معلوم شمیر ښیي. هغه شمیر چې معلوم وي یا مشخص وي دغه په اړه باندې موږ تاسو غږیږو. Once یو ځلی. I have completed my homework once. I have completed my homework once. ما یو ځلی خپله کورنۍ دنده بشپړه کړه یا مې ختمه کړه. Twice دوه ځلی. He will write this letter twice. He will write this letter twice. دی به دغه لیک یا خط یا مکتوب دوه ځلی ولیکي. او اخرنی مثال firstly and secondly. لومړی او دوهم. Firstly I get up. لومړی زه د خوب د بسترې پورته کیږم. Secondly I offer the prayer. دوهم زه لمونځ ادا کوم یا لمونځ کوم. دا د معلوم شمیر وړ یا معلوم شمیر قیدونه وه چې یو کار یا فعالیت ترسره کیږي هغه په معلومه توګه باندې ترسره کیږي او واضح کیږي. Indefinite numeral adverbs نامعلوم شمیر قیدونه. These adverbs show inexact number. دغه قیدونه چې دي دا نامعلومه شمیر ښیي. Ahmad often comes to office. احمد اکثره وخت دفتر ته راځي. او دوهم مثال کې I sometimes participate in the meetings. I sometimes participate in the meetings. زه بعضی وخت په میټینګ یا ملاقاتونو کې برخه اخلم. I sometimes participate in the meetings. زه بعضی وخت یا کله کله په
میټینګونو یا غونډو کې برخه اخلم. اوس هم په اخرنۍ برخه د درس کښې Adverbs of Quantity د مقدار یا اندازه کولو قیدونه دي. دا مو د درس اخرنۍ موضوع ده چې د مقدار یا اندازه کولو پر قیدونو باندې غږیږو. The adverbs of quantity show the quantity or degree. د مقدار قیدونه دي دا یوازې مقدار یا همدارنګه درجه ښیي، د درجې څخه څرګندونه کوي. Much زیات. We do not spend much money. موږ زیاتې پیسې نه مصرفوو. We do not spend much money. موږ زیاتې پیسې نه مصرفوو. دلته د مقدار څخه یا هدف دی. Rather معنا ترجیح ورکول نسبتاً. I would rather read a book than watch a TV. زه د تلویزیون تر کتلو د کتاب لوستلو ته ترجیح ورکوم یا اهمیت ورکوم. Quite معنا the exam. The exam was quite easy. The exam was quite easy. ازموینه ډیره اسانه وه یا وساوه. Very معنا زیات. It's very shameful to tell lie. It's very shameful to tell lie. دا ډیره د شرم خبره ده چې درواغ وایو یا درواغ ووایو. Too hot چې ډیر ګرم وي it's not possible to drink. Too hot it is not possible to drink. دا ډیر ګرم دی امکان نه لري چې دا وڅښل شي. Too hot it is not possible to drink. دا ډیر ګرم دی امکان نه لري چې دا دی وڅښل شي. د نن په درس کې تاسې د قیدونو د جملې څخه پر همدې څو ډولونو باندې همدا درس وکتئ. هیله ده چې همدا درس سره ښه زده کړئ. که چیرې ستونزه لرئ مشکل لرئ کولی شئ زموږ سره خپل نظر په یوټیوب چینل کې د کامنټ پلیز کې شریک کړئ. زموږ سره یو ځای اوسیږئ. نور درسونه مو هم در سره تعقیبوئ. کور استې د الله په امان.